او غمجن پرنم به ولې نه وي د بیتونو توري غمجن پرنم به ولې نه وي د بیتونو توري چې د ادې د سترګو نم مې د قلم لاندې دی او غمجن پرنم به ولې نه وي د بیتونو توري چې د ادې د سترګو نم مې د قلم لاندې دی د موټروالو د مړۍ قصیدې نه وایم د موټروالو د مړۍ قصیدې نه وایم د خوار خیمه غم د شکم مې د قلم لاندې دی په شړک باران تنا برېښنا د هجر شپه وزیم په شړک باران تنا برېښنا د هجر شپه وزیم کړم یې کړم د چا کړم مې د قلم لاندې دی مننه جي په شړک باران تنا برېښنا د هجر شپه وزیم کړم یې کړم د چا کړم مې د قلم لاندې دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر سلامونه نیکی هیله احترامات مې ملګرو ومنئ. ډیر خوش قسمت یو چې نن مو ابراج صاحب زه ورته خپل استوز ښیی یم چونکې دا د مو د شاعرۍ یو قسم ته استوز هم وګڼله ده او ښه شعر لیکي او خبرې زیاتې نه کوو ځکه چې بس خو خوش قسمت یو چې بس داسې لنډ تنګ وخت کې مو ویدې چې لږ کې غوندې د ملګري ته څو غوندې یوه دوې غزلې چې ته مو ویدې چې وړاندې کړي دا به یې د میش خوش قسمتي وي. ملګرو کوم ښه شعر چې تاسو ته ډېر په زړه پورې در ولګي خامخا هغه په کمنټ کې ولیکئ او مخ ته ملګري سره یې شیر کړئ. نو زه غواړم چې ابراج صاحب څو وړې خبرې ښه وکړي خپل لږ کې لاند تعارف ښه وکړي هغې سره د غزلې سلسله شروع کړي. مننه. شروع کوم د الله د نوم سره او تشکر د تشیر خټک صاحب چې موږ ته بلنه راوکړه خپلو مینوالو ته یې مخامخ کړو. مختصر په دا ووایم چې ادبي خدماتو حوالې سره دومره لنډه غوندې خبره تر دې دمه 4 شعري مجموعې زما چاپ دي او 5مه شعري مجموعه انشاءالله ډېر زر به ستاسو په لاسونو کې وي هغه هم د شکم 5مه شعري مجموعه او نن کلام ها بیخي بالکل نوه او د هغه هم د شکم د هغې نه یو څو د غزلې د تاثیر سے پرزور اصرار خپلو مینوالو ته ډالۍ کوم د لر و بر ټولو پښتنو مینوالو ته پښتانه مینه ډالۍ. تاثیر صاحب د غزل ناول یو 2-3 بیتونه د نیمګړي غزل چې د ننګ فطرت مې د بېشکه له ازل راوړې د ننګ فطرت مې د بېشکه له ازل راوړې خو بس د نور بې ځایه ننګ نه کوم جنګ نه کوم زه د بې ځایه ننګ کیسه کوم بې ننګه نه یم زه د بې ځایه ننګ کیسه کوم بې ننګه نه یم دغسې نه ده چې په ځای وي بیا به ننګ نه کوم اوس به روزنه او پلنه د کتاب کومه اوس به روزنه او پلنه د کتاب کومه او نور به روزنه او پلنه د توفنګ نه کوم. دا غزل د تاثیر صاحب چې د یرغلګر ظلم ستم مې د قلم لاندې دی د یرغلګر ظلم ستم مې د قلم لاندې دی زړه د پښتون قلم مې د قلم لاندې دی. مننه جي. او غمجن پرنم به ولې نه وي د بیتونو توري غمجن پرنم به ولې نه وي د بیتونو توري چې د ادې د سترګو نم مې د قلم لاندې دی او غمجن پرنم به ولې نه وي د بیتونو توري چې د ادې د سترګو نم مې د قلم لاندې دی. د موټروالو د مړۍ قصیدې نه وایم د موټروالو د مړۍ قصیدې نه وایم د خوار خیمه غم د شکم مې د قلم لاندې دی. په شړک باران تنا برېښنا د هجر شپه وزیم په شړک باران تنا برېښنا د هجر شپه وزیم کړم یې کړم د چا کړم مې د قلم لاندې دی. مننه جي. په شړک باران تنا برېښنا د هجر شپه وزیم کړم یې کړم د چا کړم مې د قلم لاندې دی. همت او زغم به ما ابراج ته ولې نه راکوي تاثیر صاحب همت او زغم به ما ابراج ته ولې نه راکوي چې د پښتون همت
او زغم مې د قلم لاندې دی. نه نه دا یو بل غزل دی چې دا اخلاق په قامت دنګ لکه چنار زار. د اخلاق په قامت دنګ لکه چنار زار، د ګبین نه زیات شیرین د تا گفتار زار. ما نه نه د اخلاق په قامت دنګ لکه چنار زار، د ګبین نه زیات شیرین د تا گفتار زار. ما بې ځایه تشبیه د انار راوړه، ما بې ځایه تشبیه د انار راوړه، د رخسار سرخی د زیاته تر انار زار. ګلاب پټ کړي ګلاب هیڅ دې ستا تر مخ وړاندې ده ځکه ګلاب هیڅ دې ستا تر مخ وړاندې ده ځکه تشبیه راوړم ستا مخ لره ګلزار زار. دغه شعر بیا ګلاب هیڅ دې ستا تر مخ وړاندې ده ځکه تشبیه راوړم ستا مخ لره ګلزار زار. نه جی دا وصال کرم به کله را پیرزو کړې، د وصال کرم به کله را پیرزو کړې، زه د هر پل یادوم په یک هزار زار. د وصال کرم به کله را پیرزو کړې، زه د هر پل یادوم په یک هزار زار. د پیرای مننه د پیرای عمر حاضر شو مگر بیا هم د پیرای عمر حاضر شو مگر بیا هم بریالی نشم د مینې په اظهار زار. د پیرای عمر حاضر شو مگر بیا هم بریالی نشم د مینې په اظهار زار. او روڼې اوښکې به زما د دور دانې شي، روڼې اوښکې به زما د دور دانې شي، که مې وژړل د تا تر مخ په زار زار. روڼې اوښکې به زما د دور دانې شي، که مې وژړل د تا تر مخ په زار زار. او بل دې تل زما براش په اوږه بار وي، بل دې تل زما براش په اوږه بار وي، خدای دې نه کا ما د بل په اوږه بار زار. او په آخر کې تفسیر صاحب غزل بیا مننه چې د شاعرۍ آغاز مو لکه مطلب بقاعده طور باندې کوم ځای نه کړی ده چې مطلب هغه یا وخت هغه یا عمر دوسته یود وي چې ملګري سره یې لږ وړاندې کړي چې یاره مو شاعرۍ آغاز دغې وخت کې او په دغې عمر کې کړی. په لاندو ټکو کې دا خبره زه داسې ووایم چې د ماشومتوب وخت په خپلې پښتو کې موږ ورته یو چې بچای کله پردوګ نه وغوندي، دا ډېر د ماشومتوب وخت وي. نو که زه دا وایم چې د شعر آغاز مو د هغې وخت نه کړه نو دا به یقینا چې باده نه او دا ممکنه ده چې دا ویښه دغسې چې زه ډېر ماشوم وم چې مې شعر لیکل. اوس بېله خبره ده چې شعر مې لیکل په هغې څومره پوهېده نه پوهېدم، هغه یو د وخت سره سره چې څومره مو مزل کړه نو د عربي ملګرو سره مو ناسته ویلوړه پروګرامونه، نو تر دې دمه دغه یو پنځو کتابونو سره شکر ده. او یا اوس ښه د ادب زده کړه د جریدو ټولنه داسې ادبي ټولنه یې تاسې ادبي ټولنه بېشکه بالکل د دې حوالې سره به دا خبره وکړه چې موږ خپله یوه ټولنه موږ جوړه کړې وه، زلمي ادبي ټولنه، اگر چې فعال نه دو خو د لوغر ادبي کاروان سره مې ښه تعلق پاتې شوی ده. څه وجوهاتو باندې وضاحت نه کوم، څه وجوهاتو مې لکه هغه ټولنه بیا پرېښې وه. تر دې دمه چې د اوس کوم سفر مو کړی ده نو دا داسې وشمېره چې په خپل ځون په وړي کې وجود د څو ملګرو په مرسته نو انشاءالله دا سفر جاري ده او همدغسې به جاري وي. او تاسې څه ګڼئ، تاسې په نظر کې ابراج صاحب څه دي چې یاره د یوه ښه شاعر په معاشرې کې څه کردار لوبوي، یا تاسې څه ګڼئ چې یاره څه په چار دو چې یو ښه شاعر ته په چار دو چې په معاشرې کې دغه کردار ولوبوي؟ زه دا یم، زه که یم سترګې د ماحول دا به غټ ظلم کوم، زه که یم سترګې د ماحول دا به غټ ظلم کوم، د دې ستم او د دې شر کیسه چې نه کومه. نو خبره دغه ده په دې وخت کې د شاعر کاغه د دې د وګیر ده چې زه د معاشرې سترګې یم، د معاشرې رهبر یم، نو بیا هغه ته دا په چار دي چې خپل رول ادا کړي، نو دا مثبت رول ادا کړي. نو هغه رهبر په هغې صورت کې ده چې هغه لکه زون پسې چې ځان پسې راکاږي
چې دا د ولس دا معاشره په ځان پسې راکاږي هغه خبره ده. نو که یو شاعر فقط چې د موږ وینو په موجوده ټایم کې دا ډېره د افسوس وړ خبره ده. ډېر ملګري شاعران هغه موږ وینو چې فقط د سرو شونډو تورو زلفو رسې محدود څونسو دي سره د ډېر ستر عمر. نو دا یو هغه ټالمیا ښه ده. پکار ده چې د نن شاعر هغه خپله ذمهوارۍ وپېژني، معاشرې کې چې کوم سرغون دي دا ناورین د دې معاشرې دا فطور انتشار نو هغه په ګوته کې خپلو شعرونو کې محفوظ کړي او راتلونکي نسل ته چې سبو یو نوي نسل ته هغه تاریخ وي چې په موږ داسې تودې سړی ها تېر دي. نه جي ښه ملګرو دا و ابراش خټک صاحب چې د ادب په میدان کې یو نوموړی نوم لري او ټول ملګري یې پېژني د ادب په میدان کې. دغه راغلي وو هغه ته د نن د کلتور ورځ وه د ننګیال صاحب په بلنه باندې خیبر باغ کې دې وخت موجود یو. نو یو نړۍ مننه د ابراش خټک صاحب چې مو د پرزور اسرار باندې د میشته لږ وخت روکو دغه قیمتي وخت دا د په ډېر څه باندې چې کومه دومره نشي ویل بریا کوای. ډېره مننه، ډېره شکریه. تاسو هم ډېره مننه تصویر صاحب.